پاکستان د ناامنۍ تر سیوري لاندې امریکا او فرانسې یاد هیواد کې خپل قونسلګرۍ تړلي. پاکستان کې د امنیتي ګواښونو زیاتېدو او روانې سیاسي بې ثباتۍ د بهرنیو هیوادونو پر ډیپلوماټیک حضور ژور سیوری غوړولې. تازه د امریکا بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په پیښور کې خپل قونسلګرۍ د تل لپاره تړلې ده. د امریکا له دې پریکړې سره هم مهاله فرانسې هم اعلان کړی چې په کراچۍ کې خپل قونسلګرۍ د تل لپاره تړي. د سیاسي چارو کارپوهان باور لري چې د پاکستان ترنګلې امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې یاد هیوادونه د خپلو استازولیو دروازې وتړي. د امریکای او د فرانسې قونسلګرۍ په دوو ځایونو کې په پاکستان کې تړل څو معناوې لري. لومړی معنا یې دا ده چې هلته بې امنیتي داسې ځای ته رسېدلې ده چې د ډیپلوماتانو ژوند نور له ګواښ سره مخ دی. دومره مهمه مسله دا ده چې داسې هم پیتیل کیږي چې کومې ایجنسۍ یا کومې استخباراتي کړۍ چې د دغه دواړو هیوادونو د سفارتونو له لوري تربیه کېدلې، کنټرولېدلې، تمویلېدلې، داسې ښکارېږي چې هغوی نور د ورانکارۍ او یا د دوی د سرپرستۍ نه پرته په سیمه کې د جګړې او یا د جنجال لوري ته روانې دي. درېیمه مسله چې د همدې مسلې نه راپورته کیږي هغه دا دی چې په نړیواله کچه اوس د پاکستان په ارتباط باندې یا د پاکستان په ځمکه باندې د امنیت په ارتباط تشویش راپورته شوی او دا تشویش یوازې د تشویش په مرتبه یا په هغه منزله کې نه دی پاتې، بلکې اوس د یو ډول ویرې په شکل باندې شوی دی چې ویره هم عملي بڼه یې غوره کړې ده او دوی غواړي خپل ډیپلوماتان شاته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند او د پاکستان ځینې نورې سیمې د امنیتي پیښو، وسلوالو بریدونو او سیاسي بې ثباتۍ له دوام سره مخ دي چې شنونکي یې د پاکستان پر نړیوال باور، پانګونې او سیاسي اړیکو د پراخ اغیز خبره کوي. بدون شک که احیانا دا وضعیت دوام مومي په پاکستان کې مالومدار ته ډېر لیدو وخت کې موږ وګورو چې د نورو ښارونو نه د پاکستان اروپایي او امریکا خپل حضور کم کړي. د دې لپاره چې د هغوی ته خپل وګړي ارزښت لري، ډیپلوماتان ارزښت لري او چې د هغوی امنیت معصوم نه وي، د هغوی امنیت په حفظ کې نه وي، مالومدار د دې دوی زړه نه ښه کوي. لومړی مسله خو دا ده چې د نړیوالو پانګوالو او یا د پانګونې په ارتباط باندې چې کومه مسله ده خو تقریبا دغه څو کاله ډېره زیاته تته شوې ده او هغوی زړه نه ښه کوي چې په پاکستان کې پانګونه وکړي، حتی په پنجاب کې نه غواړي پانګونه وکړي. دا چې ستاسې صوبه سرحد یا خیبر پښتونخوا او بلوچستان او سند نه، حتی په پنجاب کې نه غواړي پانګونه وکړي ځکه دوی د پاکستان عمومي مالی او اقتصادي استقرار ته په اندېښنه کې دي. دومره مهمه مسله دا ده چې کله دغه اعتبار خرابیږي دا به متصل د دوی په امنیت او د دوی په سیاست باندې اغیز کوي. د یادو هیوادونو دا پریکړه ښیي چې پاکستان کې د امنیتي کړکېچ د حل لپاره د حکومت لخوا ټولې هڅې بې پایلې دي او که دا حالت همداسې دوام وکړي نور هیوادونه به هم د خپلو ډیپلوماټانو د ژغورلو لپاره د خپلو استازولیو دروازې وتړي.